تازه او ډیر بد خبر د منظور پښتین له نیولو وروسته محسن داوړ او والي وزیر هم نیول شوي دي. دا چې د چا لخوا نیول شوي دي او چیرته نیول شوي دي مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د منظور پښتین په ننګه د لاریونونو پر مهال په اسلام آباد کې د پی ټی ایم دوه مخکښ مشران محسن داوړ او علي وزیر هم د لسګونو نورو ملګرو سره یو ځای د پنجابي پولیسو له لوري نیول شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې محسن داوړ، علي وزیر، افراسیاب خټک، بشرا ګوهر، عصمت شاه جهاني په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د نورو مخکښو څیرو سره یو ځای د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي دي. خو یو شمیر سرچینې بیا وایي چې د افراسیاب خټک او فعال بشرا ګوهر په اړه بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي، خو په سیمه کې نادرکه شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې پکې ښکاري محسن داوړ د نورو ملګرو سره یو ځای د ظالمو پاکستاني پوځیانو له لوري نیول کیږي. راپورونه وایي دوی ځکه نیول شوي دي چې یوازې په یو ځای کې ورته د یوې غونډې اجازه ورکړل شوې وه، خو دوی پراخ لاریون په پلان کې درلود. خو لاریون کوونکي وایي محسن داوړ او ملګرو یې غوښتل چې د لاریونوالو سره یو ځای له ټاکل شوي ځای څخه ووځي او د پنجابي ریاست پر ضد په لویو لارو، چوکونو او سړکونو باندې لاریونونه وکړي. منظور پښتین هم وړمه شپه د پاکستاني ریاست له لوري نیول شوی دی چې د هغه په غبرګون کې د پاکستان او افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې مظاهرې وشولې. ګرانو مینوالو په دې هیله چې مطلب به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښ شوی وي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.